بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی دوستانو. زه تاج محمد صافی د آی ټي ټیکنیکل پښتو چینل قربان نن د وینډوز پروګرام د دریمه برخه سره تاسو په چوپړ کې نن راځو دوستانو. په سټارټ مینو باندې کار کوو. اول به راشو سټارټ مینو ته. سټارټ مینو کې موږ سره عموما خو موږ کولی شو چې پروګرامونه راخلاصو له دې ځای نه. که موږ مثلا دلته مخکې تکرار شوي پروګرامونه چې په دې لیست کې راخلاص کړو، یا مثلا له آل پروګرام نه راځو دې ځای نه مثلا کوم پروګرام چې موږ ته پکار یې هغه کولی شو خلاص یې کړو چې مخکې موږ هم کار کړی. خو اول راځو په سرچ باکس باندې کار کوو. سرچ باکس موږ سره څه کار کوي؟ دې ځای کې موږ کولی شو چې فایل هم را پیدا کړو، فولډر هم پیدا کړو. صحیح شو. نو که دلته موږ راسو مثلا موږ ته یو فایل پکار و چې پیدا دی، که موږ یې دلته نوم ولیکو نو هغه فایل به موږ چې کې را پیدا به کړي چې دا فایل موږ سره ډیسکټاپ کې دلته مثلا پروت دلته درو موږ سره پیدا کړي. خو دې ځای کې بیا موږ کولی شو چې مثلا څه تغیرات هم راولو چې مثلا کمپیوټر یا دغه سرچ باکس په کوم ځای کې موږ ته فایلونه لټوي یا پیدا کوي. هغې لپاره به موږ راشو دلته انډیکس ته. انډیکس ته چې کله راسو موږ بیا دې ځای کې کولی شو اوس موږ ته دا ښیي چې یو انکلوډ لوکیشن یو ایکسکلوډ. انکلوډ یعنې چې په شمول د دغه فولډر او فایلونه موږ ته فایل نه فایل، او ایکسکلوډ هغه ساحه چې هغې کې مثلا کار نه کوي، چې دې کې زیاتره د کمپیوټر هغه خپل فولډرونه دي چې د وینډوز فایلونه بعض شیونه پکې دي. اوس دلته موږ سره د انټرنیټ ایکسپلورر هسټري د آفلاین فایل دی، سټارټ مینو کې چې کوم فایلونه دي، یوزر چې کوم فایل دی هغه پیدا کوي. خو که موږ ورته وایو چې نه مثلا مکمل سی ډرایو کې ډي ډرایو ای ډرایو دې ټولو کې موږ ته پیدا کړو، نو موږ به دلته راسو په دې کې به مثلا موډیفای کې تغیرات راولو. دلته به ورته ووایو چې مثلا سی ډرایو کې هم پیدا کړه، په ای ډرایو کې هم پیدا کړه، او په ډي ډرایو کې هم. نو چې کله دا موږ انتخاب کړو دلته به دا انکلوډ لوکیشن کې دا هم اضافه شي. بعد هغې نه بیا موږ دلته ورته اوکې کلیک کړو او دې نه وروسته هم کلوز. نو اوس که دلته راسو دوستانو موږ ورته ولیکو یو فایل چې هغه مثلا په ډي ډرایو کې د مثال دا یو فایل په نوم دی افغانستان، نو هغه به موږ ته ضرور را پیدا کوي. دا وګورئ دلته پاسه نوم راغی. که موږ دا کلیک کړو دا به هماغه فایل چې په ډي ډرایو کې موقعیت لري. یو اوس که راسو دا وګورو چې ډي ډرایو کې هم دا فایل شته که نشته موږ سره. همدارنګه موږ کولی شو چې دې کې بیا خاص یو څو خاص فولډر یې ورته تعین کړو په دې انډیکس کې. که دلته راشو موږ موډیفای کلیک کړو، په دې کې ورته ووایو چې مثلا په دې سی ډرایو کې مثلا کوم فولډر کې دې فایل پیدا کړي، کوم یو کې نه پیدا کولی شو چې هغه مثلا چې انتخاب نه وباسو هغه ایکسکلوډ ایریا کې راځي، بیا هغې کې مثلا لټون نه کوي یا فایل نه پیدا کوي، یا مثلا په ای ډرایو کې یا په ډي ډرایو کې چې موږ کوم فولډرونه ورته تعین کړو چې ټیک مارک وي یا چک وي هغې کې لټوي، او چې چک مارک یا ټیک مارک نه ووځي هغې کې بیا موږ سره فایل نه لټوي، او هغه دلته په بیا ایکسکلوډ ایریا کې هم راولي. دې نه وروسته موږ سره بیا دا بخش ده چې دې کې موږ سره مثلا سویچ یوزر ده، شټ ډاون دا هایبرنیټ سلیپ دا دی. سویچ یوزر دلته موږ سره څه کار کوي؟ سویچ یوزر په موقتي طور باندې یو یوزر نه موږ ووځو چې هغې کې مثلا که فایلونه خلاص وي ټول او به په هماغه حالت کې وي، موږ کولی شو چې بل یوزر ته لاړ شو، په بل یوزر کې هم کار وکړو، بېرته بیا دې یوزر ته راسو. او دې نه وروسته بیا موږ سره دلته لاګ آف ده. لاګ آف بیا څه کار کوي؟ مکمل طور باندې یوزر نه موږ خارجېږو، یوزر بندوي، هغه څومره فایلونه پروګرامونه چې پکې خلاص هغه ټول بندېږي. او لاګ موقتي طور باندې سکرین بندوي، بیا کولی شو چې بېرته موږ خپل پاسورډ ورکړو او سکرین ته کمپیوټر ته را داخل شو. ریسټارټ سره کمپیوټر ګل کېږي، بېرته خپله چالانېږي. دا په زیاتره وخت هغه کې ضرورت کېږي چې کله موږ په کمپیوټر کې یو سافټویر انسټال کړو، بیا هغې نه وروسته یو ریسټارټ پکارېږي. یو تغیرات چې موږ په کمپیوټر کې راوړو زیاتره وخت ریسټارټ پکارېږي. او یا هم کمپیوټر زیات ډیر وخت چالاني او هینګ کېږي، بند را بند کېږي، او خوا دېخوا مشکلات جوړي، نو هغې نه وروسته موږ یو ریسټارټ ورکوو چې دا یو ریفریش شي. سلیپ څه کار کوي؟ سلیپ سره بیا کمپیوټر د خوب حالت ته ځي.
سلیپ سره کمپیوټر موږ سره چې کوي د خوب حالت ته ځي چې برنامې ټولې یا پروګرامونه ټول خلاص وي، خو چې کله موږ راسو ماوس یا کیبورډ وخوځو نو دا بیرته کمپیوټر روښانه کیږي. او هایبرنیټ سره بیا څه کار کیږي؟ هایبرنیټ تقریبا د شټډاون غوندې کار کوي، کمپیوټر مکمل ګل کیږي، یعنی که د برق لاین هم چې نه وباسې ګلي، خو له شټډاون سره دومره فرق لري چې څومره پروګرامونه فایلونه دې کې خلاص وي او موږ که 3 ورځې بعد 4 ورځې بعد 1 ساعت بعد 2 ساعته بعد راسو بیرته پاور بټن یا کوم ټوکمه باندې چې کمپیوټر چالانیږي دا موږ ووهو نو کمپیوټر چې کله چالان شي هغه ټول پروګرامونه چې په صفحې باندې خلاص هغه د موږ مخې ته راځي. او شټډاون بیا څه کار کوي؟ شټډاون سره نو مکمل کمپیوټر بندیږي چې که پروګرامونه چې خلاص وي هغه هم بندیږي، مکمل کمپیوټر بندیږي. او دوم ځل لپاره باید موږ کمپیوټر پاور بټن ووهو او دا روشن یا چالان شي. دې نه وروسته بیا موږ سره دا هیلپ اینډ سپورټ. هیلپ اینډ سپورټ کې بیا موږ کولی شو چې د کمپیوټر کوم بخش کې چې موږ ته معلومات پکار کومک پکار له دې ځای را واخلو. که موږ دلته د کمپیوټر یو پرزې باره کې دی هر څه باره کې چې موږ معلومات ولیکو موږ ته یې راکوي. مثلا موږ دلته لیکو رام، چې کله انټر کړو نو د ریم په باره کې به موږ ته دومره معلومات راکړي کولی شو چې معلومات واخلو. دا آسماني رنګ کوم لینکونه یا ادرسونه چې دي چې هر یو موږ کلیک کوو موږ ته دا د ریم په باره کې معلومات راکوي. یا مثلا موږ دلته ولیکو چې مثلا سی پی یو، نو د سی پی یو په باره کې به موږ ته مکمل معلومات راکړي چې سی پی یو چې شی ده، ټول معلومات موږ د دې ځای نه اخیستلی شو. بیا دې نه وروسته موږ سره دا ډیفالټ پروګرام. ډیفالټ پروګرام څه کار کوي؟ موږ سره مثال دغه تصویر ده، کله چې موږ دا اوپن کوو دا موږ سره فوټو ویور کې خلاصیږي. دا وګورئ دې ځای کې لیکلي وینډوز فوټو ویور. یا په طور د مثال موږ سره دلته د نوټ پیډ کوم پروګرام فایل دا په کوم ځای دا مثلا ورډ پیډ کې خلاصیږي. که موږ دلته راسو ماته ووایي چې دغه پکچر یا دغه فوټو چې کوم ده دا موږ ته په پینټ کې خلاص کړو، نو دلته به راسو سیټ یور ډیفالټ پروګرام او دې ځای نه به راسو مثال موږ پینټ انتخابوو. کله چې موږ پینټ انتخاب کوو دلته راوړو سیټ دیس پروګرام از ډیفالټ. نو اوس به راسو دلته به وګورو چې موږ کله دا خلاصوو دا به موږ سره اوس کوم پروګرام کې خلاصیږي؟ پینټ کې به خلاصیږي. دا وګورئ دا په پینټ پروګرام کې موږ سره خلاص وو. بیا که موږ وغواړو چې مثلا دې بله طریقه هم شته چې دا مثلا موږ دې کې بیرته دا ډیفالټ حالت یې له منځه ویسو، که دلته موږ راسو په دې باندې راسته تکمه د ماوس کلیک کړو دلته یو آپشن ده په نوم د اوپن ویټ. اوپن ویټ کې موږ ګورو دلته پینټ هم راغلی ده، پکچر ویور هم راغلی ده، وینډوز میډیا سنټر، وینډوز فوټو ویور، دې هر یو کې چې موږ کلیک کوو دا موږ ته خلاصوي. او که بیرته هغه ډیفالټ حالت هم فوټو ویور ته راولو نو له همدې ځای نه که راسو موږ چوز ډیفالټ پروګرام ته دې ځای کې موږ کولی شو مثلا دا پینټ کې دې وي، پکچر ویور کې دې وي، وینډوز فوټو ویور، هر یو چې انتخاب کړو او دلته راسو اوکې ورته کلیک کړو نو دې نه وروسته به دا موږ سره پینټ کې نه خلاصیږي، فوټو ویور کې به خلاصیږي. دې نه وروسته بیا موږ سره چې دا ډیوایس اینډ پرنټر ده. ډیوایس اینډ پرنټر کې موږ څه کار کولی شو؟ دلته خو موږ پرنټر هم انسټالولی شو، خو موږ سره اوس فعلا پرنټر نشته چې انسټال کړو. صرف طریقه به درته کله چې موږ پرنټر انسټالوو دلته اډ پرنټر به کلیک کړو. دلته دوه بخشه موږ سره دي، یو اډ ا لوکل پرنټر ده، یو اډ ا نیټورک وایرلیس اور بلوتوث پرنټر. اډ ا لوکل پرنټر کې موږ هغه پرنټر چې د یو اس بي لاین په واسطه کمپیوټر سره وصل وي هغه موږ انسټالو. او که چیرې موږ نیټورک ولرو، شبکه ولرو، دفتري یا څو کمپیوټري نیټورک جوړ یو پرنټر هم هلته مثلا آی پی بخش باندې موږ سره انسټال وي نو موږ کولی شو چې هغه بیا له دې ځای نه موږ ځان سره انسټال کړو چې دې طریقې بیا انشاءالله که ژوندو په آینده کې نیټورک بخش هم کار کوو بیا په دې باندې موږ کار کوو. بل دوستانو دې ځای کې موږ کولی شو چې مثلا کوم پرنټر د موږ سره ډیفالټ وي چې همیشه د هغې نه پرنټ اوسي. که چیرې موږ سره دلته ډېر پرنټرونه انسټال هم مثلا یو اس بي پرنټر انسټال هم د نیټورک پرنټر انسټال خو دې کې بعضې جوړي بعضې خراب وي. موږ غواړو چې هغه
کوم یو جوړ وي هغه د موږ سره دلته ډیفالټ وي چې همغې نه پرنټینګ وسي. نو ډیفالټ لپاره به هغه کوم پرنټر چې غواړو چې موږ سره ډیفالټ شي چې همیشه د هغې نه پرنټ وشي، دلته به تکمه باندې رایټ کلیک کړو او هغې ته به موږ چې انتخابو سیټ از ډیفالټ پرنټر. نو اوس چې څومره پرنټینګ موږ سره کېږي هغه به له دغه ډیفالټ پرنټر نه کېږي، دا نور سره ارتباط یا کار نه لري. فقط رایټ کلیک یا راسته تکمه کلیک کوو او سیټ از ډیفالټ پرنټر ورته انتخابو او پرنټینګ به موږ سره له همدې پرنټر نه کېږي. او دې نه وروسته دوستانو کنټرول پینل ده. کنټرول پینل باندې به په راتلونکي بل درس کې کار وکړو. د نن ورځ لپاره به همدومره بس وي. پروګرامونه تعقیبوئ، درسونه ګورئ، که کوم نیوکه کوم مشوره د کامنټ له لارې موږ سره شریکوئ او چینل در سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، نور دوستان سره هم شریک کړئ. لیدو مو نه لري مننه، کور مو ودان.